الرحمن الرحیم په بدن کې د درد او داسې درد چې ته ورنه ډېر په عذاب یې یا یو مرض دی او ته ورنه ډېر په عذاب یې داسې درد دی چې ډاکټران یې د علاج نه عاجزه شوي دي یا ته علاج ته لاسرسی نه لرې یا غواړې چې د ډاکټري علاج سره سره نبوي علاج هم وکړې نو واوره دا علاج ډېر مهم او مؤثر علاج دی او دا علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو جلیل القدر صحابي عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه ته ورښودلی او کله چې د صحابي شکایت وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د درد نه او دا حدیث امام مسلم رحمه الله تعالی په خپل صحیح کې را نقل کړی دی او امام ابن ماجه ترمذي ابو داود او داسې نور محدثینو هم را نقل کړی او صحیح حدیث دی په سند کې هیڅ مقال نشته عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د طائف گورنر یا والی او د عمان او د بحرین او د بصره گورنر یا والی هم پاتې شوی د عمر او د عثمان رضی الله تعالی عنهما په خلافت کې دا ډیر مالدار صحابي او ډیر جلیل القدر صحابي و دا صحابي فرمایي وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ چې یا رسول الله زما په بدن کې درد دی او داسې درد دی چې کاد یبطلني نږدې دی چې ما مړ کړي دومره سخت درد دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دته وفرمایل چې ته د خپل خلاص راواخله خلاص ضع يدك اليمنى خپل خلاص راواخله او په کوم ځای چې د درد په هغه ځای باندې کېدوه مثال طور په سینه درد نو د خلاص په سینه باندې کېدوه او د هغه نه وروسته بیا قل بسم الله ثلاثا درې ځل بسم الله ووایه خو دې ته محترمو باید فکر یې چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې قل بسم الله دا نه دي ورته ویلي چې قل بسم الله الرحمن الرحیم نو یوازې بسم الله به وایه بسم الله الرحمن الرحیم به نه وایه او دا ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو باندې باید ته لاړ شې او عمل وکړې دا زه نه وایم چې دا جایز نه دی چې ته بسم الله الرحمن الرحیم ووایه نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه لار تا ته درښیي لکه ډاکټر چې تا ته کومه لار درښیي باید ته په هغه باندې عمل وکړې داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې هم او په ارشاداتو باندې هم ته عمل وکړې نو کله چې د بسم الله درې ځل وویل د هغه نه وروسته به اووه ځل دا دعا ووایه او دا دعا ډیره مختصره او ډیره جامعه او د ډیره غټه معنا والا دعا ده خو د دې نه مخکې چې زه دا دعا تاسو ته ووایم یو څو خبرې به درته وکم اول ګوره دلته په دې حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي ته وایي چې ته دا کار وکړه دا نه ورته چې راشه زه دې دم کړم او یا راشه زه دې دا دعا در باندې ووایم نو که چیرته ته علاج غواړې نو باید ته خپله دا کار وکړې دا نه لکه نن سبا چې بعضې خلکو د دې دعاګانو د دې علاجونو دې شیونو یو مسخره جوړه کړې لکه بعضې خلک د استخارې دپاره هم بل چاته ټلیفون کوي وایي ما زما دپاره استخاره وکړه نه کم حاجت او کم ضرورت او کم درد چې ته محسوسوې خپل په بدن کې دا ګوره ستا دپاره بل څوک نه محسوسوي نو که استخاره کوې که علاج غواړې که دعا غواړې خپله یې کوه او دا ډیره مهمه ده دویم دلته ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی په یو داسې لار باندې روانوي چې هغه د الله رب العالمین سره تعلق دی ورته وایي چې ته د الله رب العالمین په عزت باندې او په قدرت باندې پناه وغواړه او دا دې خبرې ته اشاره ده چې په مرض کې یوازې ته باید په ډاکټري علاج باندې اکتفا ونه کړې لکه نن سبا چې د ډېرو خلکو دا حال دی نه که چېرته ته شفا غواړې او مکمله شفا غواړې نو د الله رب العالمین سره باید خپل تعلق کټ نه کړې بلکې د الله رب العالمین سره هم ستا تعلق باید یي او دا ځکه چې مؤثر او اثر اچونکی په هر شي کې د الله رب العالمین دی که په دوا کې اثر اچوي هم الله رب العالمین اثر اچوي او که په بل یو سبب کې اثر اچوي هم الله رب العالمین اچوي او مرضونه هم الله رب العالمین راولي او هغه به بیرته پورته کوي نو دا ډیره مهمه خبره ده درېیمه خبره دا ده او دا ډیره مهمه ده د هغه مخکینۍ نه هم مهمه ده هغه دا چې کوم علاج چې په شریعت کې ثابت دی او یا د شریعت خلاف نه نو هغه علاج کول جایز کار دی که مریض هغه علاج وکړي د هغه دپاره دا جایز دی لکه ډاکټرانو ته تګ شو دوایي خوړل شو یا لکه داسې نبوي علاجونه لکه دا اوس چې بیانېږي دا سړی وکړي دا ډېر ښه کار دی او اولا او مهم کار دی خو هغه علاجونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه او یا د شریعت خلاف د هغو نه باید انسان ځان وساتي لکه بعضې خلک مثال طور
بعضې کوډګرانو یا جادوګرانو یا پیرانو ته ځي چې هغوی کوډې کوي جادو کوي او په دې لار باندې خپل علاج کوي. دا غلط کار دی، د شریعت خلاف کار دی. یا داسې تعویضونه کوي چې په هغه کې شرکي او کفري الفاظ لکه مثال ته ورلیکلي یا فرعون یا ابلیس یا هامان یا قارون چې دا د کفر سرونه دي او کفار تیر شوي د هغوی نه مدد غواړي په دې تعویضونو کې. دا شرک دی، دا انسان په دې باندې نعوذ بالله کافر کېږي چې داسې تعویض ته غاړې ته اچولی. د دې نه باید انسان ځان وساتي. نو داسې علاج د ځان دپاره ولټوه چې کوم علاج په شریعت کې جایز او په شریعت کې د هغه منع نه یې راغلی. بله خبره دا ده چې دلته دا علاج که چیرته ته کوې د دې دا مطلب نه دی چې ته ډاکټر علاج پرېږده، نه هغه هم کوه، دا هم ورسره یو ځای کوه. خو دا یوه خبره ده چې دا علاج ما په خپله ډېر زیات تجربه کړی دی او د ماشوموالي نه الحمدلله زه دا علاج کوم. دا د رسول الله سلم دا کم حدیث یې په دې باندې عمل کوم. نو الله رب العالمین زما هغه مرضونه ختموي، کم درد چې زما په بدن کې هغه الله رب العالمین ختموي. لکه څنګه چې دا صحابي هم د دې حدیث په اخر کې وایي چې ففعلت ما دا کار وکړو، یا وایي چې فقلت دا دعا مې وویل نو فشفاني الله، نو الله ما ته شفا راکړه. یا فاذهب الله عني ما اجد، کم درد چې ما محسوسوه هغه الله رب العالمین زمانه ختم کړه. نو که چیرته ته هم په یقین سره دا دعا وکړې نو الله رب العالمین به ستا دا دردونه ختموي. دا دعا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اووه ځل ته دا دعا ووایه. د بسم الله نه وروسته درې ځل چې بسم الله ووایه، د هغه نه وروسته اووه ځل دا دعا ووایه. اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. معنی دا ده زه پناه غواړم د الله رب العالمین په عزت او د هغه په قدرت د شر د هغه درد نه یا د هغه مرض نه چې زه په خپل بدن کې محسوسوم او زه د هغه نه یریږم. دا ډیره عظیمه معنا ده او معنا یې باید زده کړې، ځکه چې کله ته د دعا معنا یې زده کړې نو بیا یې د زړه نه کوې هغه دعا، او بیا د دې دعا نه ته خوند اخلې او یو قسم ته الله ته خپل شکایت ته مکمل پیش کولی شي. خو که چیرته معنا نه پیژنې نو بیا دومره خوند او دومره په عاجزۍ سره ته هغه دعا نشې کولی. نو دا دعا خپلو بچو ته، خپلو خپلوانو ته، څوک چې مریضان دي هغوی ته ټولو ته وروښوه. الله رب العالمین به تا ته اجر درکړي او هر وخت چې د په بدن کې درد پیدا کېده په دې نبوي او پیغمبري او اسلامي علاج باندې علاج کوه، الله رب العالمین به تا ته شفا درکوي. او د سلفو نه نقل دی چې هغوی به یو بل ته د دې دعا او د دې علاج په باره کې وصیت کوو چې دا دې هیر نشي. او دغه صحابي هم فرمایي چې ما کله دا عمل وکړه په دې حدیث باندې نو الله رب العالمین زما دردونه ختم کړه. الله رب العالمین د څومره مریضان چې دي که هغه په اسپتالونو کې دي او که د اسپتال نه بهر دي هغوی ته دې الله رب العالمین شفا ور په نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد